بوډا او د لیوانو پلونه. لیکوال نصیر احمد احمدي. 5مه برخه. زما واده د بدۍ واده و، نه ډول او نه هم وره. بس د کلي 2-3 سپین سري سره ورغلل او د خدای داد لوري را خوندي کړه. ماښام مې د کلي ملا او 1-2 کسه سپین ږیري را وبلل. ډوډۍ مو وخوړه او د نکاح پر وخت مې میره کوټې ته راننوته. سترګې یې سرې وې او په چیغو یې پیغورونه راکول چې د پلار قاتل دې د یوې مردارې لپاره وبخښه. هغې ژړل، سپکې سپورې یې ویلې او غږ یې ناوې هم اورېده، ځکه موږ 2 کوټې درلودې چې یوازې یوه دالان سره بېله کړې وې او ناوې د کلي له یوې زړې ښځې سره په 2مه کوټه کې ناسته وه. میرې مې هماغسې په ژړا کې پیغورونه راکول، خو زما سر ځړېدلی و او هېڅ مې هم نشو ویلی. آخر د کلي یوه بوډا مخ پرې راواړوه او په خوش کې ورته وویل: بس که نور، مالک څه ګرم دی، دا د جرګې پرېکړه وه. بیا د کلي ملا په نرم غږ وویل: خورې، مالک هغه څه وکړل چې د خدای خوښه ده، په بدۍ څه نه جوړېږي. د دې سره میره له کوټې ووته، خو د کوټې تر مخ له چوترې نه یې د ژړا غږ راته. د نکاح په وخت نه د ځوانانو ټوکې ټکال وي او نه هم د پیغلو د سندرو غږ. بس ما یو سپین ږیری خپل وکیل ونیو او نجلۍ د ملا له دالان نه 3-4 ځله غږ وکړ چې نکاح دې قبوله ده. کله چې نجلۍ څه ونه ویل، ملا پټه خوله اقرار وکړه او نکاح وتړل شوه. شېبه وروسته مېلمانه له کوټې ووتل او زه یوازې پاتې شوم. بیا د کوټې کوچنۍ دریڅه د لاټین رڼا روښانه کړه او ورسره مې د ګاونډۍ سپین سري غږ واورېد چې په چوتره کې یې زما میرې ته د صبر غوښتنه کوله. وروسته رڼا ورو ورو کمزورې کېده او وپوهېدم چې بوډۍ خپل کور ته روانه ده. زه هم ولاړ شوم، د باندې ووتم. میره مې په چوتره کې ناسته وه، خو څه یې ونه ویل. د انګړ دروازه مې خلاصه کړه او په توره شپه کې د کاریز د خولې خوا ته روان شوم. دنه کور ته نږدې وه. کله چې مې په اوبو کې لاسونه ډوب کړل، ستورو ټال وخوړ او ړنګ شول. تر اوسه وروسته بیرته کور ته راغلم. میره مې په چوتره کې نه وه او د پیالې له کړپ نه وپوهېدم چې کوټې ته تللې. دالان ته ورننوتم. د خپلې کوټې ورو ته مې لاس ور وغځاوه، خو ګوتې مې په هوا کې سره راټوله شوې او همالته د اور په ځای کې کېناستم. زړه مې ودربېده او پر تندي مې خوله راماته وه، ځکه زه په خپل 32 کلن ژوند کې په لومړي ځل یوې نجلۍ ته ورتلم. پوهېدم چې ما د هغې سره شرعي نکاح تړلې وه، خو بیا مې هم له شرمه پښې نه ورتلې. یوه شېبه همداسې غلی ناست وم. بیا مې زړه ته پړی واچول او د کوټې دروازه مې خلاصه کړه. په تور ټیکري کې پټه یوه نجلۍ په کونج کې ناسته وه. سر یې په زنګنو ایښی و او په ټیټ غږ یې ژړل. په بیړه مې څادر اوار کړ او په لمانځه ودرېدم. ما به تل خپل لمانځه ته پام کوو، خو دا ځل مې په 9 رکعتونو کې 3 ځلې د سهوې سجده وکړه. تر 2 وروسته مې مغزی کوږ کړ. نجلۍ د پخوا په څېر ناسته وه او ورو ورو سونګېده. ځان ته مې کاوړ راغی او په لومړي ځل مې له ځانه کرکه وشوه، ځکه ما تر اوسه یوازې د خپلې خوښې په اړه فکر کړی و. زما په زړه کې دا نه و تېر شوي چې هغه به څومره هیلې او ارمانونه لري. د جنۍ لږ زنځانه پر ځړېدلي لاس د نکریزو د رنګ پر ځای وچ اوړه سریښ و او سپینه پښه یې له یوې سوځېدلې خیرنې ګلابي رنګې پیسې نه راوتلې وه. په ټیکري پورې یې د بوسو څو خلي نښتي وو او ما ته داسې وایسېده لکه د کور له کاره چې یې راولاړه کړې وي. د هغې پر تن د ناویتوب هېڅ نښه نه ښکارېده. څو شېبې همداسې په چورت کې ډوب وم. زړه مې نیولی و او د هغې هرې سوګنېدا زما په زړه کې لارې جوړولې، خو بله چاره نه وه. و زه او هغه مېړه او ښځه وو او ما باید د هغې اوښکې ورپاکې کړې وای. 100 زړونه مې سره یو ځای کړل او ورو مې وویل: ژړا کوم ګټه نه لري، بس نو له خپله قسمته یې وګڼه. خو نجلۍ هېڅ ډول غبرګون ونه ښود. د پخوا په څېر یې سر په زنګنو ایښی و او هماغسې یې ژړل. ما هم نور څه په خوله رانه وړل. بالښت ته مې ډډه ووهله او د لاټین په ژېړ رڼا کې مې چت ته وکتل. د تورو لرګیو له پاسه تر پرتو لښتو لوټې راوتلې وې او په یوه چوله کې د سرمښکۍ لکۍ ښکارېده.
د جامو خورېدا مې تر غوږ شوه. نجلۍ ته مې وکتل، خپله ښي پښه یې وغځوله، خو بېرته یې ژر ورټوله کړه او د پخوا غوندې کېناسته. پوه شوم چې له ډېره وخت همداسې ناسته ده او پښې یې وچې شوي دي. په خندا مې وویل: ارامه کېنه، زه نه درته ګورم. له دې سره مې څنګ بدل کړ او مخ مې دروازې ته ور واړاوه، خو د دروازې تر څنګ مې د ښوروا پر لمده ډوډۍ سترګې ولګېدې چې یوه پوټۍ غوښه یې په سر پرته وه او هېڅ ګوله نه وه ورنه پورته شوې. ولاړ شوم. کاسه او دسترخوان مې د نجلۍ تر مخ کېښودل. څراغ مې هم ورنږدې کړ. ورو مې وویل: ګوره، د خپل ځان سره ظلم مه کوه. خیر دی، که لمده ډوډۍ سړه شوې ده، دا غوښه خو در واخله. خو هغه لکه بوت داسې ناسته وه. دا ځل یو څه کاوړ راغی او په خشکه مې وویل: اوس بله چاره نه لرې، که خوشحاله یې که خپه، زما سره به ژوند کوې. په دې خبره د هغې ښي لړزانده لاس له زنګانه وښویېده. کاسې ته ور ټیټ شو، خو د لمدې ډوډۍ یوه کوچنۍ ګوله یې ور پورته کړه. ما یې یوازې لنډه زنه ولیده چې د ډوډۍ په ژور ښورېده، ځکه پر څېره یې ټیکری ځوړند و او ان خوله یې هم پکې پټه وه. پوه شوم چې هغې له وېرې کاسې ته لاس ور وغځاوه، ځکه مې خپل غږ بېرته پوست کړ. ګوره، په خوابدون څه نه جوړېږي، نه به زه خوند درکوم او نه هم زما میره او نه دا کور، خو اوس خدای سره وروسته یو، چاره څه ده؟ دا مې وویل او په دې هیله چې نجلۍ په ډاډه زړه ډوډۍ وخوري بېرته په خپل ځای پرېوتم او څادر مې پر سترګو راکش کړ. چوپه چوپتیا شوه او زه وپوهېدم چې نجلۍ له ډوډۍ نه لاس نیولی دی. دا ځل مې خپل ځان پرې پوه نه کړ او هغه مې په خپل حال پرېښوده. ښه شېبه ووته او بیا مې د نجلۍ د پښو ښکالو تر غوږ شو. هغه زما تر څنګ تېره شوه او وپوهېدم چې کاسه او دسترخوان یې پر خپل پخواني ځای کېښودل. بیا یو سیوری راباندې راغی. زما تر څنګ تړلې بستره خلاصه شوه او ورسره مې پښو ته نږدې پر غولي د توشکې د لوېدو غږ واورېد. څادر مې چوله کړ. د نجلۍ راته شا وه، خو له لوڅ غوږ او پیچلو ویښتو نه یې وپوهېدم چې ټیکری یې پورته کړی دی. په خندا مې وویل: هغه بله توشک هم در واخله. په چټکۍ سره یې راته وکتل. ما یې په شونډو کې خندا ولیده او په هماغه چټکۍ مخ رانه واړاوه. یو ټکی له خولې ووت: اقربه. اقرب موږ بې مورو ته وایو، خو د هغې له خولې خوږ راباندې ولګېد. هغې توشکې ته بالښت کېښود، بړستن یې سمه کړه، ټیکری یې پر خپل مخ راکش کړ او بېرته په خپل ځای کېناسته. ما هم پلتې ووهلې او په خندا مې ویل: که مې خدای غلط نه کړي، لکه چې لیونۍ مې په نصیب شوه. هغې سر پورته کړ او ما یې لاندنۍ ډکه سره شونډې ولیده چې د لاټین تړه نرۍ لیکه پکې جوړه ښکاره کېده. ومې خندل: ګوره، زه خو څه پردی نه یم چې مخ دې رانه پټ کړی. هغې څه ونه ویل. ما ځان خواشینی ونیو او په خواغبدي غږ مې وویل: هو، رښتیا یې مې و، چا راته ویل په سترګه کې دې ګل دی. نجلۍ بیا هم کوم غبرګون ونه ښود او ما هماغسې په خواشیني زیاته کړه. زه قسمت به مې همداسې وي. شونډې یې وخوځېدې او په یو داسې غږ چې د ټوکې بوی ورنه ته ویې ویل: اقربه، تر تا خو ښه یم. په بیړه مې ورغبرګه کړه: زړه ته مې نه لوېږي. نجلۍ څه ونه ویل. ما زیاته کړه: پزه به دې هم کږه وي. ویې خندل. ورو یې پر خپله ککرۍ لاس تېر کړ. مخ یې تر تندي پورې لوڅ شو، خو سر یې ځوړند نیولی و او د تار تار وړوک د سیوري د سپینو بغرو پر پاسنۍ برخه ښکارېدل. په خندا مې ویل: نو زه مې دومره بدرنګه یم چې راته ګورې ملانه؟ یو نظر یې راته وکتل. پر دواړو بغرو یې اوښکې لیکې جوړې کړې وې او پر ستو سترګو یې شرم او معصومیت پروت و. ما له هغې ته سم نه و کتلي چې بېرته یې سر وځړېد. ورو مې ویل: زه ډېر ظالم یم. شونډې یې نه خوځېدې. نه، نو مخ ته دې یو دوې لپې اوبه واچوه، خواشینې ښه نه ښکارې. نجلۍ ورو ولاړه شوه او له کوټې ووته. کله چې بېرته د څراغ رڼا پرې ولګېده نو مخ یې لوند و.
زه خپل بسترې ته ورخوېدم، خو نجلۍ د کوټې په بل سر کې ځان ته ځای جوړ کړی و. په خندا مې وویل: یوه شپه خو نه ده، سبا به څه کوې؟ هغې یوازې وخندل او پرته له دې چې ټیکری له سره لرې کړي برستنې پر ځان کش کړه. ما هم یو څو شېبه د شغالانو انګولا ته غوږ نیولی. بیا مې د څراغ پلته تیته کړه او په داسې حال کې چې زړه مې دربېده او ټټر مې په خولو لوند و، د هغې په بړستن کې ننوتم.